السلام علیکم ملګرو. نن 5 فروری د کال 2023 او د ګل ورځ ده، د پیر ورځ ده، او تاسو به شاته وینئ جنازګاه خوناباد لیکلي دي. نن د پښتو موسیقۍ د نامور هنرمند استاد شاه ولي زوی ممتاز ولي د ډېرې اوږدې مودې د ناروغۍ نه پس په حق رسېدلی دی او اوس 11 بجې جنازه ده. دغه جنازې دپاره راغلي وو. دعاګانو اپیل دی، تاسو هم ورته دعاګانې کوئ، موږ هم ورته دعاګانې کوو، ځکه چې دې غریب ډېره بیماري تېره کړه، د کینسر په مرض کې مبتلا و او د هغې د لاسه نن هغه چې دی نو د دې دنیا نه د آخرت په لور د ټول عمر دپاره په سفر لاړه په ګورې نور شه. خوشالا تو خپوي کا خوشالا لکه څنګه بهيږي تو خپوي کا خوشالا تو خپوي کا خوشالا. استاد ممتاز ولی دادا نه یوازې دا چې د یو لوی فنکار زوی و، بلکې دی په خپله ډېر لوی استاد و، د په فن باندې په موسیقۍ باندې ډېر زیات خبر و او بلا شاګردان یې په دې فیلډ کې په خپله روزلي وو. زما د هغه یو ځانګړتیا چې خوښه وه هغه دا وه چې هغه یوازې ټکي نه ادا کول د نورو سندرغاړو غوندې، هغه چې به کله کلام ویلو نو د هغه ټکو د مفهوم مطابق به هغه په هغې کې هغه د اظهار زور اچولو. لکه که هغه به ویل چې یاره که اسمان ته د باڼه ګوري نو باڼه چې څنګه وي هغه باڼه بیا هغه رنګې ادا کول چې دا به نیغ ګوري اسمان ته به وي. زما نوم ډاکټر راشد احمد خان دی، سندرغاړی یم او دا ممتاز ولی استاد چې کوم دی نو د شاه ولي استاد نه بعد که د شاه ولي استاد د هغه د غزل خوند او رنګ که مونږ به لیدو نو هغه په ممتاز استاد کې به مونږ کتو. ډېر قابل استاد و او خو بس خدای ولې لږ عمر ورکړی و، داسې د کینسر دا موذي مرض ورته لګېدلی و او د ډېر وخت نه داسې بیمار و. هغې سره یې خپل هغه جګړه کوله خو بس اخره کې ورته کمزوره شو، بس په حق ورسېده، خدای دې وبخي. یاره څخه بیل شو پس نمرم ژوندی پایمه څه زما په مینه چې لا پایم بې وفا یمه. یاره څخه بیل شو پس نمرم ژوندی پایمه څه زما په مینه چې لا پایم بې وفا یمه څه زما په مینه چې لا پایم بې وفا یمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ممتاز ولی چې و دا د شاه ولي استاد زوی دی، د دې کورنۍ چې د موسیقۍ ډېر خدمت کړی دی، نور ورونو یې کړی دی، خو دی نسبتا موږ سره په دې وروستو کلونو کې یو کال یو نیم دی موږ سره یو ځای هم پاتې و. نو ډېر ښه سړی و، ډېر بې ازاره غوندې سړی و، ډېر افغانان فنکاران به وله راتله او د ده نه به مشورې اخیستې، ده به ورته دغه کولو، دی استاد ګڼلو. د ده په وجه باندې دغلته موږ ډېر افغانان فنکاران پیژندلي وو. خدای دې وبخي، ډېر ښه سړی و، ډېر لوی استاد و او وروسته کې دې بیمارو ګیر کړی و او موږ افسوس کوو چې موږ په شخصي توګه موږ دومره وس نه لرلو چې ده سره مو څه مدد کړی وي او چونکې په سرکاري توګه د داسې خلکو دپاره څه دغه څه فنډونه شته دی نه چې چا ورکړي وو، کنې داسې به ځواني مرګ شوی نو. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ماسټر شاهجان او دلته راغلی و د استاد محترم شاه ولي صاحب زوی ممتاز ولی، د هغې د جنازې مراسم دي او ډېر زیات افسوس کوو په دې خبره باندې، ډېر زیات دک زموږ د پښتو موسیقۍ ته یو ډېر زیات زیان ورسېدو چې موږ د یو ښه هنرمند نه، د یو ښه استاد نه، د یو ښه سندرغاړي نه محرومه شو. الله پاک دې هغې ته جنت الفردوس نصیب کړي
او بکمانده ته صبر د الله نه غواړو. انا لله و انا الیه راجعون. د ممتاز ولی صاحب سره یو داسې رشته لرم لکه زما ورور. دا زما استاد خانه وه، د شاه ولي استاد مشر زوی و او یوه 10 کاله داسې زموږ سره ورورولي تېره شوه او دغسې د استاد شاه ولي افغان چې کوم دا مشر زوی و ډېر نیک سړی و، ښه سړی و، استاد سړی و، عالم سړی و او چا زړه ترې نه دی ازار شوی. موږ سره داسې وخت تېر شو لکه خپل د سکه د یو مور اولاد. یارا څخه بیل شو پس نمرم ژوندی پایما څه زما په مینه چې لا پایم بې وفا یما. بصیر بیدار ستوری یم. دا استاد شاه ولي چې ډېر یو لوی نوم دی د موسیقۍ په دنیا کې. د هغه مشر زوی و ممتاز ولی چې په حق رسېدلی دی او بس موږ د ټول خفه یي. الله دې وله جنتونه ورکړي. دا یو لویه ځای ده زموږ د هنر دپاره، د موسیقۍ دپاره د دې نه لویه ځای نشته دی او بس په دې دعا یي چې الله دې ورته جنتونه ورکړي. هغه دنیا دې ورته خدای ښایسته کړي. دا دنیا هغه ده نیمګړې ده او روانه ده، ټول به ځي. بس د مهاجرت په دیار کې چې دغسې مرګ وشي لږ شانې د هغې سخته کورنۍ ته تسلي وایو. الله دې ورته صبر او تحمل ورکړي او دې ته دې الله جنتونه ورکړي. ډېره مننه. ممتاز ولی خو ماشاءالله چې ډېر تکړه سړی و او د استاد په زامنو کې دا داسې و چې د استاد هغه څه کمی و نو هغه د استاد نه یاد کړی و، د غزل په حواله باندې و ډېره خواري کړې وه، ډېر محنت یې کړی و او نورو خلکو ته هم ډېرې زده کړې کړې وې او ډېر زیات د شاعرۍ په حواله باندې هم ډېر ښه پوه و، د راګنۍ نه هم خبر و، ډېر محنت یې کړی و، ډېر تکړه سړی و، اخلاقي هم ډېر ښه انسان و، خلکو سره به یې تعلق هم ډېر ښه ساتلو. دغه ممتاز ولی ماشاءالله ډېر ښه سړی و. بس ټول عمر پاکستان کې تېر کو، پېښور ډېر زیات خوښ و، دلته نه به نه خوځېدو، بس پېښور کې ټول وخت تېر کو، چېرته هم نه دی تللی. بغیر له یاره عمر ګران تېرېږي، په چوپه خوله زما په ځان تېرېږي، په چوپه خوله زما په ځان تېرېږي، بغیر له یاره عمر ګران تېرېږي.